السلام علیکم. وعلیکم. وروره یو پوښتنه مې درنه کو. وی کو مهرباني. د مثال په توګه وروره ته د یو بس په سیټ کې ناست دی او په همدغه بس کې یو سپین ږیری سړی ولاړ ده، ته ورته خپل سیټ پرېږدې او که نه؟ نه. دا څه رقم سړی دی؟ ښه وروره په همدغه بس کې چې ته ناست دی او یوه سیاسره ولاړه وي، ته ورته خپل سیټ پرېږدې او که نه؟ نه 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 پرېږدم. څه رقم سړی ده ووایه. ښه وروره که دغه سیاسره امیدواره وي نو ته خپل ورته سیټ پرېږدې او که نه؟ نه پرېږدم، هېڅکله هم نه پرېږدم. والله چې تا غوندې سړی خو ما په عمر کې نه و لیدلی. څومره بې غیرت او بې ضمیر انسان یې. راځه وروره دې سره هغه خبرې کول هم په درد نه خوري. ای وروره، ها دغې سړي درته ډېرې سپکې سپورې خبرې وکړې او تا هېڅ عکس العمل ونه ښودله، ولې؟ دې سړي خپل د منفي فکر او د نیمګړي معلوماتو په بنا ما نه پوښتنې کولې. هغه څنګه؟ هغه ځکه چې له ما یې ونه پوښتل چې ته ولې دا سیټ نه پرېږدې، چې ما ورته ویلی وی چې زه د دې بس ډریور یم